په دیموکراسي کې ډېر خلک چې کوم مالدار دي هغوی کامیاب دي او کوم چې غریب دي هغوی ناکامه دي. نن سبا سوشل میډیا باندې ته دروغ ووایه خلک قانع کا یا داسې څه ووایه چې خلک غواړي تا نه واوري ته اتوماټیک ته راغستی شي او ته کامیابېدی شي او ته هغوی باندې حکومت کولی شي. نو په دې کې دولت وویل نه موږ دا بندوی نه شو خو داسې کار وکړو راځئ معلمانو ته هم وسلې ورکړو چې کله داسې ماشوم راځي اول دی وولي. منطقي دا منطقي ده که زه غواړم د یو پارلمان مثلا وکیل شم او خلکو ته خدمت وکړم واقعا زه عادل انسان یم زه نشم کولی ځکه زه غریب یم نشم کولی همداسې رئیس جمهوري ده چې کله په عراق باندې جنګ کېدو 1 میلیون کسانو په یو کې مظاهره وکړه او هلته سیګنیچر یې ساین کړو امضاګانې یې وکړې چې هلته مه ځئ لیکن بیا هم لاړل. کانګرس دا جنګ نو تایید کړی UN سکیورټي کونسل دا جنګ نو تایید کړی لیکن دا فقط ما مخکې ورته وویلې چې د غرب یو وسله ده استفاده کوي چې په چا باندې غواړي استفاده یې کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست یم یو ځل بیا. امیدوار یم انشاءالله چې ته په خپل رمضان کې د خپل رمضان نه خوند اخلې. دا ډېره مهمه ده چې دغه رمضان میاشت کې که موږ په اخره کې ځان کې تغیرات نه ګورو په دې پوه شئ چې متاسفانه دا میاشت موږ ضایع کړې ده او د میاشت اصلي مقصد همدغسې کوم چې په قرآن کې او په سورة بقره کې ذکر دی انشاءالله په مخکیني پروګرام باندې ما بحث کړی دی. راځئ اوس موږ بیرته خپل پروګرام ته ځو. موږ مخکې خبرې وکړې په مختلف لابیز باندې. لابیز مقصد څه دی چې کمپنیګانې ما تاسو مخکې وویلې لکه امازون شو په همداسې NRI شو. NRI یو امریکایي کورپوریشن دی چې هغوی مسؤلیت د وسلو لري. وبخښئ که تاسو هغه ورونه چې نوي پروګرام ته راغلي دي فقط دومره ورته ووایم چې موږ د اسلامي لارښوونه کې د هر یو ادیان د امتحان لاندې اچولي د ساینس او منطق نظر لاندې او وګورو چې کوم یو زموږ د امتحان کامیابی انشاءالله موږ ټول ادیان چې 10 کوم مشهور ادیان دي هغه هم ټول امتحان کې اچولي وو. الحمدلله اوس موږ ډیموکراسي کې یو چې ډیموکراسي از موږ ته صحیح جواب راکولی شي که نشي راکولی. بیا به ډیموکراسي نه بعد د اسلام تعریف ګورو اسلام څه شی وایي د ژوند په باره کې ولې موږ دلته یو زموږ مقصد څه شی دی او موږ چیرته ځو. نو انشاءالله اوس فلحال په ډیموکراسي باندې خبرې کوو. په ډیموکراسي کې ډېر خلک چې کوم مالدار دي هغوی کامیاب دي او کوم چې غریب دي هغوی ناکامه دي. په همدې جمله که څوک ډیموکراتیک الیکشن باندې انتخابیږي غریب هیڅکله نشي کولی چې یو سیاست ته راشي یا مثلا یو انتخابات ته ودرېږي. علت څه شی دی چې هغه دپاره ډېر غټې پیسې پکار دي میلیونها ډالر مصرفیږي په مختلف ځای کې اعلانونه کیږي او هر رقم دروغ ته ویلی شي په شمول د نن سبا سوشل میډیا باندې ته دروغ ووایه خلک قانع کا یا داسې څه ووایه چې خلک غواړي تا نه واوري ته اتوماټیک ته راغستی شي او ته کامیابېدی شي او ته هغوی باندې حکومت کولی شي لیکن دا دی عدل دلته انصاف نه دی. نو همدا بعضې خلک دا کم کورپوریشن لکه NRI شوه امازون شو همداسې نور دي بانکونه دي دوی خپله وکیلان لري مثلا یا کانګرس ته یا بیخي رئیس جمهوري ته ټول مصرف یې ورکوي چې کله څه لاړه د دوی فایده به کار کوي نه د غریب او د غربت او د نورو خلکو فایده باندې. نو دا خپله بېعدالتي نظام دی یو چانس بېعدالتي جوړ دی چې خلک ورته برابر کړی دی. که تاسو متوجه شئ د امریکا د وسلو قانون چې کله په مکتبونو کې ماشومان راتلل او وسلې به نو ماشومان به ویشتل نو عوامو دا فیصله وکړه چې ولې دا وسلې موږ بند کړو دا کوم اتوماټیک وسلې چې دا موږ بندې کړو. نو په دې کې دولت وویل نه موږ دا بندوی نه شو خو داسې کار وکړو راځئ معلمانو ته هم وسلې ورکړو چې کله داسې ماشوم راځي اول دی وولي. منطقي دا منطقي ده. دا معلومیږي چې دغه نظامونه دا سیستمونه زموږ د جواب نه دي ځکه فقط مالداره پکې مطرح دی لیکن د غریب پکې کور خراب دی. راځو بلې خبرې وکړو چې هم چند که زه غواړم د یو پارلمان مثلا وکیل شم او خلکو ته خدمت وکړم واقعا زه عادل انسان یم زه نشم کولی ځکه زه غریب یم نشم کولی همداسې رئیس جمهوري ده. په اسلام کې ته نشي کولی چې ته راشي په خپله ودرېږي زه غواړم رئیس جمهور شم نه یا مثلا زه پارلمان وکیل شم نه. په اسلام کې ستا به اعمال کتل کیږي ستا به شورا وي یا شورا به یو کس انتخابوي خپل منځ کې ته زموږ رئیس جمهور شه یا ته زموږ مشر ته زموږ امیر شه. د عمر بن خطاب زوی ته عبدالله بن عمر ته خواهش وشو د عمر بن خطاب د مرګ نه بعد ته راشه امیرالمؤمنین شه هغه ته نه زه نشم کیدی ځکه زه نه غواړم دا مسله فامیلي نشي. بیا هغه نه بعد علي بن طالب شو او مخکې امیه دانستي راغله هغه نه بعد بیا عباس دانستي راغله او موږ چې د اټومن خلافت لرو هغه تاریخ دی په هغه باندې اوس بحث نشو کولی. لنډه مسله سره په اسلام کې هر یو کس نه پوښتنه نه کیږي او ضرورت نه چې کس دروغ وایي فراډ وکړي. فیسبوک انالیټیکا تاسو په ده باندې خبره سئ چې میلیونهاو خلکو ډیټا غلا شوي وه او هغوی باندې مختلف اعلانات کتل شوي تر څو پورې قانع کړي چې څنګه ماته رایه راکړي. ځکه نن دا ډېر اسانه دی چې ستا په باره کې خلک پوه شي ته څه شی خوښی څه شی خبرې کوې ځکه په سوشل میډیا باندې موږ هر څه پوسټ کوو او هغوی ګوري هغوی آرټیفیشل انټلیجنس لري د کمپیوټري عقل لري چې ټارګټ دي کړي چې ته څه شی غواړې واوري همغه تا ته وایي
نو خلک پکې رئیس جمهور شي بیا خلک نظام جوړوي چې ښځې باید حجاب وانغوندي ښځې باید نقاب وانغوندي تاسو باید حلال ډوډۍ بنده کړئ په فرانس کې هم دا شوي دي مخکې د فرانس مثالونه مې درکړل همداسې نور مثالونه مې هم چند درکړل او بعضې وخت د ډیموکراسي فقط چې کوم ځای کې دوی ګټه وي هلته استفاده کوي مثلا چې کله په عراق باندې جنګ کېدو 1 میلیون کسانو په UK کې مظاهره وکړه او هلته سیګنیچر یې ساین کړو امضاګانې یې وکړې چې هلته مه ځئ لیکن بیا هم لاړل کانګرس دا جنګ نو تایید کړی UN سیکیورټي کونسل دا جنګ نو تایید کړی لیکن دا فقط ما مخکې ورته وویلې چې د غرب یو وسله ده استفاده کوي چې په چا باندې غواړي استفاده کړي راځو اوس په ده باندې خبرې کوو چې مسله د اخره مسله چې دا د ډیموکراسي یو کار بل هم کوي چې څه شی خلک غواړي ته باید همغه وکړي بعضې وخت کې په دې کې میډیا ډېر غټ رول لوبولی شي خلک په فیسبوک کې چې لږ څه شی ووایي عوام یا لیډران هغه کار کوي چې څه خلک غواړي که باطل هم وي نه په حق باندې نو موږ دا په دې پوهیږو چې نشي کېدلی چې ډیموکراسي د ژوند یو جواب وسي په 4 دلیلو باندې یو د ژوند اصلي پوښتنه جوابوي موږ چا جوړ کړي یو ولې جوړ کړي یو چیرته ځو دویم ډیموکراسي اقلا زیاتره د مالدارو گیم دی او غریبانو پکې هېڅ نشته دی همیشه دپاره د 1% د 9% کسانو حق خوري چې ته غریب یې ته نشي کولی چې لاړ شي او د خلکو خدمت وکړي او د پروفیسور او د یو پوډري د بل پکې فرق نشته دی ټول په یو لیول باندې دي دلته باید یو څوک چې مفکوره لري هغه ته احترام وشي چا چې درس ویلی لیکن په ډیموکراټیک الیکشن کې په دې انتخاباتي سیسټم کې زما رایم یو شی ده ستا رایم یو شی ده خدای وکړي ته هر څه کړي که ما هر څه کړي وي نو دا قانون زما په نظر باندې صحیح نه دی اوس به انشاءالله دنه مخکې چې زه په اسلام باندې بحث وکړم زه غواړم چې دغه پوښتنه جواب کړم چې تاسو په سوشل میډیا کې کړې وه نو اسلام خو خلکو ته وایي پوښتنه داسې وه چې اسلام خلکو ته وایي چې ته حجاب واغونده ته ګیره پرېږده ته دا وکړه په بل لاس کې ډیموکراسي او لیبرالزم دا وایي چې نه ستا چې هر څه تبعید دی هغه وکړه اصل کې دا پوښتنه غلطه ده ځکه تا ته کې اسلام وایي ته حجاب واغونده نو تا ته ډیموکراسي وایي حجاب وباسه دلته بیا ستا انتخاب کوم ځای کې راغی نوم چومسکي په خپل کتاب کې لیکي د کنسټرکشن اف کانسنس یو کتاب دی چې په هغه کې یو مکمل چپټر ورته ورکړی دی د انتخاب غفلت یعنی ته یو انتخاب کوې خو ته نه پوهېږي دا ستا انتخاب دی دا په ستا په ذهن کې شاته بل چا انتخاب دی همدا انتخابونه موږ کوو مثلا موږ بل ملکونو ته ګورو بل جامعې ته ګورو موږ ولې موږ داسې نه یو اصل زموږ انتخاب هغه نه وي بلکې هغوی موږ کتلي دي د هغوی موږ تعقیب کړي دي او موږ غواړو د هغوی انتخابونه خپل انتخاب وګڼو نو که تا ته اسلام وایي ته حجاب واغونده او تا ته ډیموکراسي ما غونده نو دا خو بیا د بل چا انتخاب شو که ته وایې زما انتخاب دی نو زه غواړم پوه شم چې ستا انتخاب څه شی دی دکې راځئ منطق باندې بحث وکړو مثلا یو موټر دی راځئ یو موټر مثال درکړم تا موټر نه واغستو او په دې موټر ته هېڅ هغه باندې نه پوهېږي چې څنګه وچلو ما څنګه پکې کښېنم دلته په موټر کې یو قانون باندې بحث وکړو چې هغه پټۍ اچول دي او ځان تړل دي دکې اوس 2 قسمه خلک دي یو قسم خلک وایي که ته پټۍ واچې ځان نو تړې ټکر کې موټر نشي وتلی او څه کېږي مړ کېږي او داسې شوي هم دي لیکن کمپنۍ څه وایي نه ته پټۍ واچوه ځکه فیزیک څه شی وایي فیزیک دا وایي که ته په کوم حرکت کې روان یې که 15 کیلومتره په هر ساعت کې روان یې نو ته 15 کیلومتره باندې پرواز کولی شي او چې کله ټکر کېږي هغه ډبل کېږي دا بنیادي فیزیکس دی نو اوس کمپنۍ څه وایي ته باید پټۍ واچې حتی که ته د 10 نه هم بری 10 کیلومتره په ساعت کې چې هم بره ځي نو ته به هم باید پټۍ واچې لیکن بعضې خلک وایي نه مې اچوه دا فضول کار دی دا بېمانا کار دی بعضې خلک موټر ټکر کړی موټرونه نه دي وتلي هلته مړ شوي دي مثلا موټر اوبو کې غورځېدلی دی لیکن عام طور باندې کمپنۍ او کوم چې واقعا پوه خلک دی هغوی دا نه ته باید خپل سیټ بیلټ واچې بلکې چې په نورو ملکونو کې په شمول د اروپا امریکا ملیزیا سنګاپور که هلته ته سیټ بیلټ وانه چی که ته په موټر کې موټروان هم نه یو چا نه اچولی ته هم جرمانه کېږي هغه هم جرمانه کېږي ځکه هغوی په بنیاد باندې پوهېږي ځکه دا موټر چا جوړ کړی فزیک باندې پوهېږي په حرکت یې پوهېږي نو دوی بهتره ګڼله چې ته باید پټۍ واچې راځو حجاب ته که څوک وایي چې نه زه حجاب نه اغوندم هغه په همدې شکل دا چې ته فقط نظر ورکوې چې د موټر پټۍ واچوه او څوک چې زه حجاب واغوندم هغه په دې شکل دی چې ستا خالق تا ته ویلي دي ستا رسول تا ته ویلي دي همیشه دپاره حجاب د انسانانو په تاریخ کې پاتې شوی دی تاسو هم دا اوس یوټیوب ته ورشئ او په 19 کال د لندن یا 13 کال د لندن مین سټریټ ویډیوګانې وګورئ هلته به تاسو وګورئ چې ښځې حجاب سره ګرځي د حجاب باندې موږ جدا تفسیر باندې بحث کوو لیکن فقط د انتخاب باره کې بحث کوم چې ته کوم انتخاب کوې څنګه پوهېږي دا انتخاب ستا دی دا مهم مسله ده چې او څنګه پوهېږي کوم انتخاب کوې دا ښه انتخاب دی دا ډېره مهمه مسله ده نو همدې دپاره دا ډېره مهمه چې موږ لاړ شو دوباره قرآن او سنت ته
وګورو چې زموږ خالق چې موږ جوړ کړي یو هغه موږ ته څه انتخاب کړي، نه چې یو 5-6 کسان په یو ګرد میز باندې کینی او موږ ته انتخاب وکړي دا باید تاسو انتخاب وکړئ او بیا موږ باندې شاته نه ذهن کې پروګرامینګ وکړي چې دا انتخاب بهترین انتخاب دی. اوس راځئ چې د اسلام په رڼا کې ژوند تعریف وکړو. دغه تعریف د ژوند چې زه تاسو کوم دنه مخکې زه باید د اسلام تعارفات تاسو کوم چې اسلام دی څه شی. زه به د کې شک نه لرم چې ماشاءالله ته اسلام پیژنې، لیکن ته په حیث یو مسلمان زه غواړم هغه تعریف تا ته وړاندې کوم ته وکولی شي په غیر مسلم جامعه کې یو چاته وکړي او په ساینس او منطق په بنیاد باندې انشاءالله تعریف باندې وي. موږ ټول هغه ادیان وکتل، مثلا یو تکرار به کومه، موږ اول وکتو عیسویت چې عیسویت هغه فلسفه وړاندې کوي چې کوم د عیسی علیه السلام نه شروع کیږي، په هغه کې کافي مشکلات هم وکتل چې څومره مشکلات دي په فلسفه کې او دې مشکلات سره موږ دا نشو قبولولی د خپل جواب دپاره. موږ بیا راغلو همداسې زوراستریزم ایتیزم وکتو، ډاروینزم وکتو، همداسې نور مذاهب هم وکتل، هندویزم وکتو، بودیزم وکتو، لیکن دا هر یو حد پورې شروع شوی دی. زه غواړم تاسو ته اسلام تعریف کوم. اسلام دا خپل اسلام کلمه د 2 عربي کلمې نه اخیستل شوې ده چې یو سلام دی او بل سلم دی. سلام څه ته وایي؟ امن او سوکالي. اسلام د امن او سوکالي دین دی. دویم سلم ځان تسلیمول، چې کله یو انسان چې د الله رضا ځان تسلیم کړي هغه ته موږ مسلمان وایو. په همدې ډول باندې په بایبل کې هم راغلی دي، په بک اف جان هلته عیسی علیه السلام وایي چې زه په خپل رضا هېڅ هم نه کوم بلکې زه د الله رضا تعقیبوم او د هغه رضا مخکې ځم. که څوک هم دا ووایي چې زما رضا هېڅ مهمه نه ده او زه په خپل رضا هېڅ هم نه کومه بلکې د الله رضا تعقیبومه، دته موږ په عربي کې مسلمان وایو. او بل وسمعنا واطعنا چې څه شی اورې او هغه کوې، معنا څه ده چې ته الله څه شی تانه غواړي همغه کوې او انشاءالله هغه ته موږ مسلمان وایو. دا لنډ تعریف د یو مسلمان په بنیاد دی یو جامعه کې چې غیر مسلم تعریف کوي. بل دلته غټه غلط فهمي ده چې اسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع شوی دی، چې اسلام 1400 کاله مخکې شروع شوی دی او دا غلط فهمي ده. اصل کې اسلام د هغه وخت نه شروع شوی چې کوم وخت کې انسانیت په دې دنیا کې شروع شوی دی او بلکې نه فقط د مسلمانانو ته، نه فقط انسانانو ته، موږ چې کوم انسانان یو موږ نه مخکې جنیات وو بلکې هغوی ته هم د اسلام دین د الله هدایت ورته راغلل شوی وو. په دې کې سورې بقره کې پوره قصه ده، د آدم علیه السلام قصه سورې بقره 30 نه دی خو تاسو ولولئ انشاءالله پوره تفسیر سره به وګورئ. انسانیت چې کله شروع شو آدم علیه السلام، اسلام سره هم شروع شو. اسلام څه شی دی؟ د الله احکامات په ځان تطبیق کول او د الله د انسان او د الله رابطه او د انسانانو په منځ کې رابطه. همدې ډول باندې که تاسو متوجه شئ، نوح علیه السلام په همدا فلسفه مخکې وړې ده، ابراهیم علیه السلام هم دا وړې ده، موسی علیه السلام هم دا وړې ده. ټولو پیغمبرانو چې کوم 25 په قرآن کې ذکر دي د ټولو فقط همدا یو پیغام مخکې وړی دی. که تاسو نور مذاهب ته وګورئ چې موږ په بحثونه کړي دي، هغه مذهبونو کې فقط یو شخص دی چې دا شروع شوی دی او دا فلسفه مخکې وړي، لیکن اسلام کې داسې نه دی. او دا هم درته وایم چې کوم کتابونه نازل شوي دي موږ دا نه وایو چې کوم کتابونه نازل شوي تورات، انجیل، زبور دا د اسلام کتابونه نه، بلکې د اسلام کتابونه دي، دا د الله طرف نازل شوي دي. اصل کې ټول 100 نازل شوي دي چې په هغه کې 100 صحیفې دي او 100 غټ کتابونه دي، تورات، انجیل، زبور او قرآن دی. دا هم موږ د اسلام یو بخش ګڼو. که تاسو قرآن وګورئ، قرآن داسې نه دی چې نوی کتاب دی د یو ځای نه را پیدا شو او قرآن نه. قرآن اصل کې 15% د نورو کتابونو نه کاپي دی او د هغوی تایید دی چې په هغه کې کوم مسله، مثلا زه ته مثال درکم، په عیسویت کې یعنی په اوسني بایبل کې موږ دا نه وایو چې اوسني بایبل زبور دی، نه موږ دا نه وایو، موږ دا نه منو، یا چې اولډ ټسټمنټ زبور دی او نیو ټسټمنټ تورات دی، نه موږ دا نه منو. خو په عیسویت کې د یو نر دپاره چې څومره ودونه وکړي حد نشته دی، ته کولی 100 وکړي، کولی 10 وکړي، صحیح شو. لیکن په قرآن کې په سورې نساء کې په 3 آیت کې حد ورکړی دی. نو په هلته به مسله ذکر وه لیکن حد به نه و چې دا مه کوئ خو دا وکوئ. قرآن څه شی دی؟ فرقان دی. که تا ته یو مسله ذکر دا مه کوئ خو دا وکوئ. په نور مذهبونو کې فقط دا ویل شوي دا مه کوئ. نو ځکه په قرآن کې 15% چې د هغوی موږ راخلو، د ابراهیم علیه السلام قصې پکې شته، د موسی علیه السلام پکې شته دی، د نوح علیه السلام پکې شته، 15% بیا احکامات دي حرام او حلال. دا ډېر مهمه خبره ده. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول انسانیت ته راغلی دی. که تاسو وګورئ نور پیغمبران لکه موسی علیه السلام بني اسرائیل ته راغلی و، عیسی علیه السلام بني اسرائیل ته راغلی و، یونس علیه السلام د اسرائیلاتو پیغمبر و. کم داسې تاسو نور پیغمبران وګورئ هغوی د یو موقت وخت دپاره راغلي او موقت خلکو دپاره راغلي. مثلا که یو پیغمبر د
بني اسرائیل ته راغلی و هنش کولی چینیان ته لاړ شي هغه فقط د هغوی پیغمبر و هغوی ته دعوت کو او هغوی ته احکامات ورکول په همدې ډول باندې که تاسو ته بایبل ولولئ په بایبل کې لیکلي بک اف لیویټیکس کې چې عیسی علیه السلام ته یو ښځه راغله هغه ته چې د خدای نبی ما سره کومک کوه ستاسو نیم راغلی I have come not but the children of Israel زه نیم راغلی فقط د اسرائیلي اولادونو ته راغلم یعنې د خلکو اسرائیل ته راغلی ما بني اسرائیل موږ ته په عربي کې وایو په همدې ډول باندې موسی علیه السلام په نوح علیه السلام که اوس یو څوک ووایي چې شري کرشن پیغمبر و کیدای شي و که څوک وایي موسی نندا یا مثلا ګوتما بودا پیغمبر و کیدای شي نو والله اعلم لیکن موږ څنګه وایو چې الله سبحانه تعالی ولکل قوم حاد په سورې رعد کې په اووم آیات دی د 10 سورت اووم آیات دی چې الله سبحانه هر یو قوم ته پیغمبر لیږلی دی دلته یو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله سبحانه 1,000 زیات کم پیغمبران لیږلي دي اصل کې ورونو خویندو دا حدیث ضعیف دی ډېر علما په شمول د ناصر الدین الباني او همداسې نور علما دا حدیث ضعیف ګڼلی دی چې نمبر د پیغمبرانو نشته لیکن قرآن کې چې 2 آیتونه دي یو د سورې رعد او سورې سبا او هم چندول شوي دي و ام من امة الا خلا فيها نذیر چې الله سبحانه داسې قوم نشي هغه ته کوم یو وارنر نه لیږلی یو ویونکی نه لیږلی نو دا معلومي که څوک وایي پښتنو څوک راغلی دی قرآن وایي تا ته راغلی که څوک وایي ایران څوک راغلی قرآن وایي راغلی دی نو ته هېڅکله نشي وایي چې ما ته پیغمبر راغلی که تا ته پیغمبر راغلی دی لیکن اوس نن موږ هغه پیغمبر نشو تعقیبولی نن چې مثلا که موږ د عیسی علیه السلام په وخت کې ژوندي وی موږ باید عیسی علیه السلام تعقیب کړی وی او موږ باید مسلمانان وی صحیح شو په هغه ټایم کې که موږ د موسی علیه السلام په ژوندي وی موږ باید که موسی علیه السلام په همغه وخت کې وی مثلا په ایجپت کې موږ باید موسی علیه السلام تعقیب کړی وی لیکن نن هغه ټول پیغمبران چون خپل محدود وخت و درس پیغام هغه وخت و خلاص شو همدا دلیل دی چې الله سبحانه وتعالی هغه کتابونه محفوظ کړي نه دي فقط محفوظ شوی قرآن دی دلیل څه دی چې قرآن آخري پیغمبر ته نازل شوی و او آخري پیغمبر نه فقط محدود عربانو ته و یا بدونس ته و د ټول انسانیت دپاره همدې په قرآن کې وایي سورې انبیا سورت نمبر 20 آیت نمبر 1 وما ارسلناک الا رحمة للعالمین موږ لیږلی نه دی بلکې رحمت د ټول رب العالمین دپاره څوک که وایي چې رسول الله فقط عربو ته راغلی دی دا غلطه ده بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول انسانیت ته راغلی دی او موږ باید نه محدود وخت ته بلکې تر قیامته پورې انشاءالله زموږ نبی د ټول انسانیت نبی دی د ټولو حیواناتو نباتاتو نبی دی راځو د فامیلي نظام باره کې خبرې کوو چې څنګه سیکولرزم او خصوصا لیبرالزم او دموکراسي فامیلي نظامونه ختم کړل فامیلي نظام ختم شول خلکو رابطه انسانان شه کمه شوه هر سړی په کور کې کینو سکرین تلویزیونو ته مخ ته کېښودو او چې هر څه دولت ویلې دوی خو نور شنو فقط هغه تعقیب کی نو دکې یو ډېر مشهور سایکالوجست دی هغه ویلي دا په دې معنا ده لکه څنګه چې بیزې ته په یو ځای کې واچې او یو یې دانه ترې وباسې او ذبحه کوې نور هغوی هېڅ نه پوهېږي چې دوی سره کېږي څه ولې دلته اچول شوي دي فقط ډوډۍ ورکول کېږي ځای ورته شته دی او اغوستل کېږي او ذبحه کېږي د انسانانو دغه تعریف متاسفانه چې انتخاب شوی ورته یعنې هر څه بې معنا شول دویم سیکولرزم څه شی وکړل چې دغه کلمه چې هر څه بې معنا کړل اولاد فامیل خور ماما دا مې بې معنا کړل میز چوکۍ بې معنا کړې موږ په اسلام کې هر څه دپاره تعریف لرو الله سبحانه تعالی رزق باز کوي دلته رزق صرف مقصد د ډوډۍ نه دی د جوس نه دی رزق چې ته یو څوک لرې ستا د صحت پوښتنه وکړي رزق معنوي معنی دا هم ده که یو څوک لرې ستا ورسره خبرې وکړي ملګري فامیل غړي هر څه دا څه چې ستا د ژوند برخې دي نه فقط ډوډۍ بلکې یو چت سر کې لري یو چوکۍ لري کالي لري خوشحالي دا ټول رزق دی الله سبحانه طرف نه دی لیکن دوی ته ټول هر څه راوصل فزیکي کړل او هر څه بې معنا کړل نو همدا وجه چې خلکو په شیانو کې معنا ونه کتله نن یو موټر واخله سبا بل موټر واخله معنا پکې نشته دی او کوم خالیګاه چې په زړه کې ده هغه ډکه نه شوه راځو انشاءالله بل کوم مشکل جوړ کړو سیکولرزم په اوله کې وویلې چې موږ فقط سیاست د چرچ نه جدا کوو لیکن دلته دوی ونه درېدل دوی تعلیمي سیستمونه مکمل جدا کړل بیولوژي مکمل په مختلف ډول باندې تعریف کړه بیولوژي مکمل د ډاروینزم سیستم نه واغستو او خلکو ته معرفي کړل او د کوم چې د انسان اصلي تعریف دی هغه پرېښودو سیکولرزم څه شی وکړل په ډېر مهم ډول باندې هر څه فزیکي کړل انسان ټول فزیکي تعریف کو زمونږ فزیکي تعریف موږ صرف نه لرو موږ عقل لرو موږ روح لرو روح دوی مکمل رد کو د الله سبحانه وتعالی دخالت زمونږ په ژوند کې مکمل رد کو زمونږ نفس مکمل رد کو هر څه په فزیکي تعریف باندې کړل چې ته وجود دې څه شی دی موږ وینه دا ټول تعریف کړل چې وجود څه آرامتیا غواړي هغه یې ورکړل مختلف ټکنالوژیانې راغلې په داخل په دې
تعلیماتو کې، لیکن کوم چې رابطه باید موږ الله سره ولرو، دا کوم رابطه چې موږ باید خپل خالق سره ولرو، د مکمل تعریف ورته بدل کو. مختلف بخشونو د درس کې که ته وګورې، بیولوژي وګورې، په داسې ډول باندې تعریف کړه چې موږ خو یو سنګل ډي ان اے راغلی یو. جیولوژي کې هم چنان، یعنې کوم ځای کې چې د الله دخالت وو په د خپل جوړښت کې چې دا الله جوړ کړي دي، موږ باید د هغه عبادت وکړو، موږ باید د هغه اطاعت وکړو، دا قانون الله جوړ کړی دی مکمل ختم کو. حتی که تاسو مثال درکم، بعضې حتی حدیث درسونه هم شروع کړل، هغه هم سیکولرایز کړل. څنګه سیکولرایز کړل؟ موږ په حدیث کې لرو زنځیر، چې مثلا دا حدیث دین راوي دی، د دن راغستی، د دن راغستی دی. دوی ویلې په سیکولر تعلیماتو کې چې دا زنځیر څونه اوږد وي، همدومره حدیث غلط دی، ځکه چې دا دروغ قوي کېدو دپاره دوی زنځیر اضافه کړی دی. یعنې هر څه یې سرچپه کړل. نه غواړم دې باندې خبرې وکړم ځکه موږ وخت کم لرو. راځو سیکولر سایکالوجي ته. د روانشناسي د انسان پیژندنه د مکمل بدله کړه، په تعریف د وجودي کړه. روح یې پکې رد کو، قلب پکې رد کو، جنیات پکې رد کړل. نو چې ته دا درې شیان انسان نه وباسي، دا څنګه کولی شي ته مکمل تعریف د انسان ورکړي؟ نو همدا وجه ده چې ډپریشن زیات شو او اصلي تعریف د انسان ورنه کړی شو. خلک دوامدار ډپرس ګولۍ اخلي. بل څه شی وشول، دوی چې کوم ریسرچ کو، که د انسان پیژندنې باندې کیو، روانشناسي باره کیو، دوی فقط اما غربي نړۍ کې ریسرچ کو، په همغه بنیاد د ریسرچ معلومات لیکل، کتابونه لیکل او په نور نړۍ تطبیق کول. نو اوس همدا مشکل دی چې خلک خوشحاله نه دي او په ډېرو مشکلاتو کې دي. عمومي سیکولرزم او کپیټالیزم، دموکراسي کپیټالیزم ته اجازه ورکړه چې هیڅ مشکل نه دی. یعنی یو ته دغه یو ژوند لري، دلته راغلی یې او ښامار یې چې څومره کولی شي ټول کړي، څومره کولی خلک لاندې کړي او ځان بره کړي، همده ته قدرت وایي، همدا خوشحالي تا ته راوړي. کپیټالیزم معنا څه دی؟ چې دا واړه کوم بیان دي، د دې مثال ورکو چې غټ مهي باید ټول وخوري. چې کوم واړه دوکانونه تجارتونه ټول ختم شول، هر څه یې برانډ کړل. مثلا تاسو وګوره ته مکډونلډ چې په هر دنیا ته ځي، پیپسي ده په ټوله دنیا کې ده، په همدې شکل امازون ته وګوره، د کې ډېر زیات خبرې دي چې غواړم په اقتصادي ډول باندې تاسو تشریح کړم. خو لیکن که د امازون سی وګورې، ته همداسې د تسلا سی وګورې، ورځ په ورځ هغوی په هر ثانیه کې 26,000 ډالر ګټي، لیکن عوام څومره ګټي؟ دغه د امکاناتو د مال تقسیم مکمل ډول سره غلط کو، تقسیمات غلط کړل. حتی په دې لیول کې که ته دا دنیا په 2 تقسیمه کې 50% د دنیا امکانات پیسې، یعنی دغه مالې تقریبا 50 کسانو سره دی او دا 50% بقایا په نور ټول دنیا باندې تقسیم شوی دی. که ته دغه کسان چې کوم بیلیونر دي، 200 بیلیون ډېر پیسې لري، که دوی په یو بس کې کښېنی، نو هلته به هم ځای شي دومره کم دي، ځکه دوی کپیټالیزم باندې هر یو وړوکې کمپنۍ ختمه کړه او خپل نظریات، خپل سیکولرزم، ډیموکراسي په همدې قدرت باندې په خلکو باندې تطبیق کړه او هر څه یې په کنټرول کې راوستل.